د انوار الحق کاکړ او مجاهد ترمنځ جنجال زیات سو. ملا یعقوب د هرات زلزله ځپلو ته د پاکستان مرسته رد او اجازه یې ورنه کړل. په غبرګون کې انوار الحق کاکړ پر نړیوال سټیج د اسلامي امارت بې احترامي وکړل او تهمت یې ولګاوه دا چې ملا یعقوب څنګه د پاکستان مرستې رد کړي وې او په غبرګون کې انوار الحق کاکړ څه کړي. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د کاکړ جنجال پارونکی پیغام: طالبانو د پاکستان بشري مرستې رد کړې. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان د صدراعظم انوار الحق کاکړ د یو جنجال پارونکی پیغام له خپرېدو وروسته د افغانستان د زلزلې ځپلو سره د پاکستان مرستې رد کړې. یو طالب مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، امریکا غږ ته ومنله چې دا پریکړه د پاکستان د صدراعظم انوار الحق کاکړ د ایکس په حساب کې د یو پیغام له خپرېدو سره تړلې ده. د افغانستان اسلامي امارت له لورې د پاکستان د مرستې د ردولو سره سم پاکستان یو ځل بیا پر نړیوال سټیج پر اسلامي امارت باندې تورونه ولګول. ټولو نیوز پر خپل خبري ویب سایټ باندې لیکلي دي پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې دوی ته امنیتي ګواښ پیښیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د پاکستان د استازي مرستیال ادعا کړې چې په پاکستان کې امنیتي ګواښونه د افغانستان په خاوره کې ریښه لري. زمان مهدي د یادې شورا په غونډه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د پاکستان د استازي مرستیال زمان مهدي وویل: موږ خپلو ورونو او خویندو ته څو لسیزې په خپله پرانیستې غېږه کې ځای ورکړی، خو اوس هغو امنیتي ګواښونو ته اندېښمن یو چې ریښې په افغانستان کې دي. زموږ په اند نړیوال بنسټونه باید ډېره هڅه وکړي چې په عزت سره خپل هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. د افغانستان اسلامي امارت بیا دغو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي: افغان خاوره د ټولو هیوادونو پر وړاندې خوندي ده او له افغان کډوالو سره بد چلند به د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وویل: هغوی باید د افغان کډوالو برخه کې زغم ولري. موږ د ګاونډیو هیوادونو ستونزې هم درک کوو، خو د دې ستونزو سربیره هم باید کډوال وزغمي او له هغوی سره غیر اسلامي او غیر انساني چلند ونسي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.